Bismillahirrahmanirrahim. نن زموږ ټاپک دی external fertilization. external fertilization چې دی دا زموږ سره د fertilization یو قسم دی. اصل کې fertilization موږ دې ته وایو چې کله د میل او د فیمیل کوم gametes مطلب ایگز او سپم چې کله د یو بل سره ملاویږي نو هغې ته موږ fertilization وایو. خو external fertilization د نوم نه پته لګي چې دا داسې قسمه fertilization دی چې هغه د جسم نه بهر کیږي. it mostly occur in wet environment. external fertilization دا یاد ساتئ چې دا زموږ سره په هغه ماحول کې کیږي چې هغه ماحول زموږ سره لوند دی. مطلب دا دی چې په هغه ځای کې زموږ سره اوبه وي یا د هغه ځای د اوبو هغه سهم پي یا زموږ سره داسې ځمکه وي چې هغه ځمکه همیشه لمده وي نو external fertilization چې دی دا په هغه ځای کې کیږي. require both gametes دی چې دواړه gametes پکار دي. د میل له طرفه سپم پکار دي او د فیمیل له طرفه چې دی هغه زموږ سره ایکس پکار دي. young one develop outside of mother body. په external fertilization کې دا یي چې کوم زموږ سره نوی بیبي راځي یا young one چې زموږ سره جوړیږي نو هغه د مور مدر د باډي نه چې دی هغه بهر کیږي. What's the external fertilization دا پیدا ده چې large number of offspring are produced. په دې کې large number of offspring چې دي هغه پکې زموږ سره پیدا کیږي. فیمیل چې دي هغه زموږ سره ډېر زیات ایگز چې دی هغه زموږ سره اچوي. د دې ډس ایډوانټیج چې دی هغه زموږ سره پریډیټرز دي اینډ کرنټ اف واټر دي. د مثال زه تاسو درکړم بیا تاسو پوه شئ چې external fertilization چې دی زموږ سره په امفیبین کې کیږي او په فیشز کې کیږي. د فیش اگزامپل به زه دوالمه په فیش کې external fertilization داسې کیږي چې زموږ سره کوم فیمیل یي نو هغه زموږ سره ویټ انوایرمنټ ته راشي هغه په اوبو کې داسې ځای ته لاړ شي چې هلته کې د اوبو بهاو کمي نو دا فیش ولګي هلته کې ډېر زیاتې هګۍ واچوي. بیا زموږ سره دا میل راشي نو دا میل دا چل وکړي چې په دې د فیش چې کومې ایګز زموږ سره اچولي دا په 300 ایګز هم اچولی شي 200 هم اچولی شي 100 ایګز چې دی هغه هم اچولی شي نو بیا دا میل راشي په دغه ایکس باندې له پاسه چې دی سپمز ورپېږي نو دغه سپمز او دغه ایګ چې دی د یو بل سره فرټیلایزیشن وکړي د هغې نه زموږ سره نوی بیبي چې دی هغه زموږ سره جوړېږي. او ډس ایډوانټیج دا دی چې زموږ سره نور مهي یا نور داسې واړه واړه ارګینزم وي چې هغه راځي او دا وړې وړې هګۍ چې دی دا زموږ سره خوري. نو په ډس ایډوانټیج کې د پریډیټرز ټکی چې موږ لیکلی دی د دې پریډیټر ټکی مطلب دا دی داسې ارګینزم وي چې هغه راځي او دغه ایګز چې دی دا زموږ سره خوري. بل موږ لیکلی کرنټ اف واټر نو په کوم ځای کې چې د اوبو بهاو سیوایي او په کوم ځای کې د فیمیل فیش یې د هګۍ واچوي نو دې سره ډېر زیات ایګز داسې چې هغه زموږ سره چې دی خرابېږي. نو دا د ډس ایډوانټیج دی. او ایډوانټیجز فایدې زموږ سره دا دی که فرض که د دوی د میټینګ چې دی دا کله کامیاب شو نو زموږ سره بیا په سوونو باندې نوي پیشیز یا په سوونو باندې نوی فیمیل چې دی نو هغه زموږ سره پیدا کیږي. نو دا external fertilization دی. په external fertilization کې دا یاد ساتئ چې دا زموږ سره کوم فیمیل چې دا د هغې د جسم نه بهر کیږي. فایدې دا ده چې زموږ سره په یو وخت باندې ډېر شي ارګینزم چې دی هغه زموږ سره پیدا کیږي او نقصان یې دا دی چې پریډیټر چې دی هغه په واټر کې زموږ سره سیوایي نو دوی د ایکس چې دی دا خوري. نو دا external fertilization او زه امید کوم تاسو پوه شوي یئ. که زما په چینل نه وي نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو ډېره مننه.